سلام ستړي مشئ وخت مو په خیر د کابل ولایت موسهي ولسوالۍ ته راغلي او دلته بیا په کډوخیل کلي کې یو د کډوخیل کلي ملک او درانه مشران او ځوانان را سره ناست دي له دوی سره به خبرې اترې کوو په دې باندې چې د دوی په کلي کې څنګه موضوعات پیدا کیږي او څنګه دوی حل ته رسیږي. اکثریت مشکلات یا ستونزې چې منځته راځي یا د پولې په سر یا د پټي په سر یا د اوبو د خړوبولو په سر. یو خلک د تعلیم کچه ټیټه ده، تعلیم نه پاتې دي، اکثریت په مهاجرت کې او مشکلات او اقتصادي مشکلات او د جنګونو د شل کلن جنګ چې موسهي ډېره ځپلې او دلته د تعلیم کچه ټیټه پاتې ده. شر را سره کوي که پښتو نو که چا ویل چې شر کوو هم ملا ته ورځي، که چا ویل پښتو کوو بیا یو امازه یا جرګمار دا راوغواړي دوه نفره او دوی ته وایي چې موږ ټول تویوړی وخت تاته درکړی. انشاءالله چې هرې خبرې کې شیطانت ونه کې او وغواړي چې دا دواړه خلک ته قناعت ورکړي او د دوی په مابین کې کوم طرف ونه کې دواړه خواوې انشاءالله چې مني. یعنی حاجي صاحب د هرې مسالې خبرې دي چې باید خبرې وسی کنه، خو ډېری خلک زور نه کار اخلي چې یاره زه داسې نه کوم د سړي سره زه باید زموږ پښتانه خو یو عادت لري، اوله خبر اخر کوي، اخره خبر اول کوي. اول کې موږ زور کوو ورته وایو چې نه ولا که دې پرېږدم ولا که یې داسې کوم، بیا چې کله فشار پې باندې راشي نو بیا وایي چې ما یو بد کار کړی ده، پسه به م واخلم، وزر به م وکړم، دا به م وکړم. نو که یو سړی پوهي جنگ نه کوي، یو قصه نه جوړوي، زه تل وایم چې راځئ حوصلې نه کار واخلئ. ځکه د موږ اعصاب که بې ځایه دي که نه، حوصله نه لرو، زر خیز کوو، بیا پسه ډېر پښیمانه سو که نه چې یاره موږ نه دا څه سوه وسوه. تقریبا یو لجر ځکه باندې جنجال و د میراث باندې، بیا سره ډېرې دعوې وکړې، الله الله د حاجي صاحب د ملک صاحب ته معلومات شته، بیا ډېرې دعوې وکړې، ملایانو ته سره کېناستل، شر ته کېناستل، چې شر ته کېناستل، هغه سړي هغه دعوا بیا وګټله. د قتل موضوعګان هم راغلي دي دلته، همدغسې د پولې په سر باندې سره بس تعامل یې ونه کړه، 5 دقیقې سترغو څوک ورتلل نو یو بل یې سره وویستل، یو پکې مړ سو او بل زخمي سو، نو یو اوس فعلا په ګور ورک سو او بل په بندیخانه ورک سو. بعد لغه منګه لکه دا اوس ناست یو دا رقم یوه جرګه پې باندې جوړو، نو د مختلفو کلو مختلفو قومونو د خپل د کورو کلي له سپین ږیرو نه پې باندې مشوره کوو او د هغه جرګې له لارې نه یو فیصله خط لیکو چې کله م ابلاغ کړله ذاتي به بیا دواړه جانبین له دې نه نه تېرېږي. دا مني موږ خو کولی شو چې یو بل ته د صبر او حوصلې او زغم نه کار واخلو. دا موږ مشران او ځوانانو ته دا توصیه ده چې دوی علم وکړي، کوم کار چې په صلح کېږي هغه باندې نه کېږي، په زور نه کېږي. هېڅوک هم له بل چا نه ځان کم نه بولي، هېڅوک هم غرور یې له بل نه کم نه ده، ټول سره یو خلک یو، خو دوی خپله باید ځان کمینه وشمېري. هر څه ګټه په چی کېږي چې عاجزۍ کې و پارچوانان څه وایي و گردن نرم شمشیر نبریده.